طالبانو ته نوی سرخوږی. عطامحمدنور څنګه د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت شورا د جوړېدو اعلان وکړ. عطامحمدنور تازه څه ویلي دي؟ طالبان به د عطامحمدنور په وړاندې څه اقدام وکړي؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د بلخ پخوانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند د یوې ډلې مشر عطامحمدنور د طالبانو پر ضد د عالی شورا د جوړېدو اعلان وکړ. نوموړي په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې جمهوري نظام د بې کفایتۍ، انحصار، پراخ فساد، ناځوانمندانه معاملې، خیانت او غدارۍ له کبله په هر اړخیزه توګه د دولت له منځه سقوط شو. نوموړي د دغه سقوط پایله د ملت فقر، بېچارګي، بې امنیتي او بېلابېلې اندېښنې یادې کړې دي او ویلي دي چې هیڅ با ایمانه او با احساسه افغان ته دا وضعیت د زغملو نه دی. د ملي مقاومت د عالی شورا د اعلامیې له مخې یو شمېر ګوندونه، ډلې او مطرح شخصیتونه د دې شورا په چوکاټ کې سره ټول شوي او 2 کمیټې یې ګمارلې دي. ویل شوي چې یوه کمیټه به د سولې مذاکراتو د بیا پیل او په اسلامي او جمهوري ارزښتونو د ولاړ منتخب او ټول ګډونه عادلانه نظم د جوړېدو لپاره سیاسي هڅې کوي او بله کمیټه به دفاعي وي چې سیاسي حالت د طالبانو او ملاتړو د نه حاضرېدو په صورت کې به پوځي فعالیتونه سمبالوي. ویل شوي چې دغه شورا به د جمهوري نظام د سقوط عوامل او پکې ملامت خلک هم څېړي او ویشابه یې کړي. د ملي مقاومت د عالی شورا په اعلامیه کې له خلکو غوښتل شوي دي چې د دوی په ټکیو د داخلي استبداد او بهرني اشغال پر وړاندې ودرېږي. سرچینې له ملګرو ملتونو او نړیوالو څخه غوښتنه کړې ده چې د طالبانو رژیم په رسمیت ونه پیژني. یادې شورا په طالبانو تور پورې کړی چې د تیر حکومت د پوځي او دفاعي منصوبینو سیستماتیکه وژنه او ګرفتاري او له ځینو سیمو د خلکو جبري ویستل پیل کړي او باید دغه پای ته ورسوي. په افغانستان کې له بېوزلو او فقر ځپلو سره د نړیوالو او مرستندویو بنسټونو د مستقیمو مرستو کول هم د دغې شورا بله غوښتنه وه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.